Hi there, welcome back to JM Online Academy. This is your English lecturer, Muhammad Yusuf Safi. In previous lecture, we talked about the grammar and aspects of the grammar. But today, I'm going to tell you the one aspect of the grammar, that is parts of speech. And today, we will going to talk about this one topic that's called parts of speech. What is parts of speech? Okay, parts of speech is something that will tell us how to make a speech and how can we make an effective and good and meaningful speech. That will help us to use noun, pronoun, adjective, everything. Let's start our lecture. سلام علیکم احترامات جمعنا خبوزه کوم کو تاسو ټول ته زبیا هم خراب لاس وایما لکه څنګه چې تاسو به احترام معلومه ده په دې درس کې مو د ګرامر په مربوط د ګرامر په مهمه اړخونو باندې مباحث وکړو اوس هم دا غس یو برخه وایو چې هغه څه د من سره پاسو سپیچ دی نو راځو خپل لیکچر سٹارټ کاوه نو د ویډیو د لیکچر سٹارټ کول څخه مخکې چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ ویډیوز تاسو ته په اسانۍ سره د لاسرسي وړ واوسي او همدارنګه خپل نظرونه په کمنټ کې موږ سره شریک کړئ نو راځو خپل لیکچر سٹارټ کوو او امید لرم چې تر پایه موږ سره پاتې شئ موږ دلته لیکلي دي پارټس اف سپیچ پارټس اف سپیچ څه ته ویل کېږي د کلام اجزاوې نو اوس راځو نن موږ وایو چې پارټس اف سپیچ یعنې د کلام اجزاوې هغه کومې برخې هغه کوم جزونه دي چې موږ سره کولی شي او مکمل او پرفیکټ کلام یا سپیچ موږ ته برابر کړي نن راځو په هغه باندې بحث کوو چې کوم دي هغه موږ سره اول راځو د پارټس اف سپیچ تعریف اخلو what is parts of speech is the division of words دا د لغاتونو چې د موږ سره تقسیم بندي د division څه ته ویل کېږي تقسیم بندي division means تقسیم بندي is the division of words into types په برخو باندې دا د لغاتونو تقسیم بندي دا into types په برخو باندې according د چی شي په واسطه یعنی په برخو هم تقسیم کړي دي د خود چی شي په اساس د کومه موضوع په اساس د کوم سبب په اساس راځو هغه وایو according to the use دا وی د استعمال له مخې چیرته in a sentence په یوه جمله کې is called parts of speech چې څه ویل کېږي parts of speech ویل کېږي زه یو ځل بیا وایم is the division of words د لغاتونو تقسیم بندي into types په برخو باندې according to the use دا وی د استعمال له مخې in a sentence په یوه جمله کې is called parts of speech دې ته څه ویل کېږي parts of speech ویل کېږي اوس هم راځم وایو چې elements of parts of speech what are the elements of parts of speech د parts of speech موږ سره elements څه شی دي موږ سره اجزاوې او برخې کومې دي موږ سره راځو موږ سره دوه برخې لرو یا دوه elements لرو چې هغه موږ سره open elements دي او بل close elements دي open elements کوم elements ته ویل کېږي لکه د نوم نه معلومیږي دا موږ سره open څه ته ویل کېږي خلاص ته ویل کېږي نو دا څه شی دي موږ سره open elements are those elements which can accept addition or reduction کوم چې موږ سره چې کوي اضافه واله او کمواله اکسپټ کوي یعنی اخلي یا صحیح اوس راځو open elements وایي چې کوم دی موږ سره noun دی verb دی adjective دی او adverb دی دا هغه elements دي کوم چې موږ سره چې کوي اضافه واله او کمواله اخلي لکه څه موږ وایو beauty ستایل کې ښایسته ویل کېږي ګورې اوس چې کوم دا verb ته اړو beautify ستایل کې ښکلی کول یا سینګارول همدا beautify راخلو adverb adjective ته اړو دیره چې جوړیږي beautiful ترې جوړیږي او همدا adjective راخلو چې تا adverb ته beautifully اوس دا ګورې تاسو ټولو که د دې کې موږ څه کوو اضافه والی کوو که نه addition مو کوو اوس راځو deduction کوو کموالی کوو چې څنګه رښتیا کېږي که نه beautifully دی موږ راغواړو دا چې کوو deduction پکې کوو څه کوو کماو یې پکې beautiful ترې جوړیږي بیا هم ترې نور هم کمو نو څه کوي beautify همدارنګه beauty نو ګورې تاسو په خپله وکړه چې دوی موږ سره څه کوي هم addition اخلي هم deduction اخلي هم کموالی اخلي هم اضافه والی اخلي اوس راځو close elements وایو close elements موږ سره کوم elements دي close elements کوم elements دي موږ سره دا درونه معلومیږي دوی موږ سره چې دي close elements معنا بند elements دوی چې دي اضافه والی او کموالی نه اخلي are those elements which cannot accept addition or deduction کوم چې اضافه والی او کموالی نه اخلي لکه کوم دي موږ سره pronoun دی preposition دی conjunction دی او interjection دی صحیح ده دا څلور elements چې دوی موږ سره چې نشي کولی اضافه والی او کموالی نه اخلي لکه څه دی موږ سره pronoun کې وایو he چې کومه سره راغلی هماغه څه چې دی پاتې کېږي دوی کې نه اضافه والی راځي او نه کموالی راځي لکه he she همدارنګه preposition on in conjunction کې in بعد او introduction کې مثلا wow نو زموږ نه درس یو دا په ګرامر بخش کې همدغه اوس راځو په بل سیکشن کې به موږ ورډ سیکشن کې څه وایو لغاتونه وایو اوس هم راځو د ورډ سیکشن کې لغاتونه دې موږ سره راځي وایم تاسو هم څه تکرار کړئ صحیح ده bead beat t او d صحیح ده beat beautiful because begin benefit
benefit, benefit, best, best, boil, boil, border, 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 borrow, borrow, borrow. زي زلبية تصدق شيء. Bead, bead, beat, beat, beautiful, beautiful, because, began, began, benefit, benefit, best, best, boil, boil, border, border, borrow, borrow. हम राजू पख्तो मानते हैं. Beat माना मराई. सही. Beat माना मराई. और beat माना मातवर कवल या वाहर. For example, Afghanistan beat the Zimbabwe cricket team. Afghanistan सियोगा the Zimbabwe cricket team the सियोगला मातवर कला. Beautiful माना कोले. Asma is beautiful girl. Asma sakada कोले इंजलेगा. Because माना ज़काचे. I was absent, sir, because I was sick. Ustaza غير زرم زكاة الشيء زكاة الشيء وجه ز مريضه. Because من تشاني وجه هاي زكاة. Begin माना शुरू कवल. Let's begin our lecture. राज़ इख़बार शेव को दर्स शुरू को या lecture start को. हाँ. Benefits दाइल की एक गड़ रसावल. For example, can you tell me the benefits of internet? So कवल अशरत है कि internet benefit या गड़ रस शेव. Say that مثلا example. Best माना तरतुल खा. Ali is my best friend in this class. Ali is माना तरतुल खमल करे दे बजे class के. Boil माना इशेदल. Water is boiling. So शेव उबस शेव की जोशी की. Water is boiling. उबस शेव की जोशी की. Border माना सरहद. We have border with Pakistan government. मंग द पाकिस्तान सर शेलरो सरहद लरो. Borrow माना कर्ज अखिसल. Can I borrow your pen? कवाले शब्द कलम शेव कमा कर्ज वखलम या द अमानत पसीद न वखलम. Say that no, these are the words for today. The number of the لغاتونه دي This was all about today's lecture. Thanks for watching J Malin Academy and love you all guys and thank you so much for watching J Malin Academy. Have a good time. Bye.